الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سورة الأسراء. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه: دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحديث. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله تعالی زما سره عمل نامه د ورځ په قیامت باندې په خلاص باندې درکا. نن د صحیح منځ او درست منځ او د مطابق د شریعت منځ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصیت مطابق او د هغې د لارښودنې مطابق په منځ کې خبرې کوو. اولین حدیث په همدې باره کې ویو او لومړی آیات داسې وایي چې قال الله فرمایي: اقم الصلاة لدلوک الشمس. ودروه مونځ لدلوک الشمس، کوم وخت کې چې په اسمان کې لمر زوال شروع شي، یعنی د لمر زوال شروع شي. دلوک الشمس یعنی د هغه اصلي استوا د خط نه واوړي او په زوال طرف ته شروع شي. الی غسق اللیل، بیا دی باندې مونځ کوي تر شپې پورې. و قرآن الفجر. غسق اللیل کې علما وایي غسق اللیل کې بیا د ماسپښین مونځم دی، د مازدیګر مونځم دی، او د ماښام مونځم دی، او د ماسخوتن مونځم غسق اللیل کې راځي چې کله شپه تیاره شي هم هغه پکې راځي. و قرآن الفجر، او بیا سحر کې مونځ کوي. د قرآن الفجر نه معنا دا ده چې تاسو د سحر مونځ کوي. ان قرآن الفجر کان مشهودا، دا د سحر مونځ به په تاسو باندې وي او تاسو د پاره به روغ رمټ څه چې تاسو غواړئ هماغسې به شاهدي به در باندې وي. او کمې ملایکې چې راځي نو هغه به هم په دې باندې خبرېږي چې تاسو د سحر مونځ کوئ. او د قرآن الفجر کې علما داسې وایي چې دا مشهود دا دی چې تشهد الملائکتو، حاضریږي ملایکې. کمې ملایکې اللیل، کمې ملایکې چې د شپې د پاره دي. و ملائکة النهار، او هغه ملایکې چې د سحر د پاره دي. په دې وخت کې کله چې سحر مونځ وي نو په دې وخت کې دا دواړه ملایکې سره یو ځای کېږي. ملایکې چې د شپې دي دلته هغه بیرته اسمان ته ځي، هغه هم دلته وي. او کومې ملایکې چې د سحر راځي او د ورځې کم یو کار ورته سپارل کېږي او وظایف دي هغه هم په دې ځمکه کې راځي، دواړه یو ځای کېږي. قرآن الفجر کې معنا دا ده چې مشهود او تشهد او د دې شاهدي ویل ملایکې د شپې او د ورځو دواړو کې د دې قدر ډیر زیات دی، ځکه د شپې او د ورځې دواړه ملایکې چې دواړه ټیمونه دا وظیفې خپلې اجرا کوي نو دا منځونه د دې شاهدي ورکوي او په دې باندې به شاهدان وي. دا د آیات ترجمه وه او د 5 وختو لمونځونو حکم د الله تعالی د طرف نه. او بیا د دې د ملایکو راتګ د سحر په وخت کې د شپې ملایکې او د ورځې ملایکو راتګ، دا د دې آیات په قرأت کې دا شیونه ټول ضایع شوي دي. او انسان د پاره دا پکار دی چې 5 وخته مونځ وکړي او هغه د الله تعالی په امر باندې، ځکه چې مونځ امر شوی دی او باید وکړي. بله دا ده چې د مونځ صحیح طریقه کومه یوه د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح طریقه د مونځ داسې ښودلې ده. عن ابي هريره رضی الله عنه، د ابي هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل المسجد، چې داخل شو مسجد ته، یعنی کله چې داخل شو نو فدخل رجل، یو بل سړی هم داخل شو مسجد ته. ثم جاء،
بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جاء فسلم به سلام واچو علی النبی صلی الله علیه وسلم یا نبی الله السلام علیکم دا سلام واچو وسلم فرد علیهم دی باندې سلام وعلیک او د دې سلام ورته رد کړ چې وعلیکم السلام فقال ارجع دی ته ویل چې ارجع فصلی وګرځېږه بیرته پس مونځ وکړه فانک لم تصلي تا چې کوم یو مونځ وکړو داسې مونځ دی لکه تا چې هیڅ مونځ نه وي کړی نو ورته یې ویل چې دوی ولاړ شه بیا مونځ وکړه فرجع الرجل فصلى سړی بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې راوګرځېده او بیا یې مونځ وکړو کما کانا صلى هماغه څنګه چې مخکې مونځ کړی صلى هماغسې مونځ یې وکړ ثم جاء الى النبي صلی الله علیه وسلم بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسلم دویم ځل دپاره بیا ورته السلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسلم علیه کله چې سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واچو فرد علیه هغې ورته سلام وعلیک او بیا ورته وروسته ویل فقال له ارجع بیرته لاړ شه فصلي بیرته لاړ شه او مونځ وکړه فانک لم تصلي داسې مونځ وکړه تا هېڅ مونځ نه دی کړی یعنې ستا مونځ نه دی شوی تا چې کوم مونځ وکړه حتی فعل ذلك 3 مرات درې ځل بیا ورته راغی او بیا ورته ویل چې ارجع فصلي لاړ شه او بیا مونځ وکړه درېیم ځلې ځکه چې ستا مونځ نه دی شوی دا کوم مونځ چې ته کوې دا مونځ نه دی فقال له الرجل دې سړي ورته عرض وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته والذي بعثك بالحق الله ته په رښتیا باندې را لېږلی او ته مبعوث کړی ما احسن غیر هذا زه د دې نه زیات نه پوهېږم کوم مونځ چې زه کوم او ته راځم ته راته وایې چې ته بیرته بیا وکړه عاده یې وکړه نو زه بل مونځ باندې نه پوهېږم فعلمني تی ما ته وښیه چې زه مونځ څنګه وکړم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اذا قمت کله چې ته ودرېدلې یعنې د مانځه دپاره ودرېدلې الى الصلاة مانځه ته فکبر الله اکبر وکړه ثم اقرأ بیا ووایه هغه څه بما تیسر معک من القرآن څه شی چې درته د قرآن نه اسان وي مثلا الحمدلله یا قرآن یا بل څه خو قرآن نه یو څه ووایه من القرآن چې څه شی درته یاد وي ثم ارکع بیا د هغې نه وروسته رکوع وکړه حتی تطمئن رکوع په داسې ترتیب سره وکړه چې ته تطمئن چې ته مطمئن شې په دې راکعا په رکوع کې داسې رقم باندې چې خپل لاسونه دواړه په زنګنونو کېږده او ټینګې ونیسه او بیا ملا او سر سره برابر کا او ټیټ شه راکعا په راکع ثم ارفع بیا وروسته د رکوع نه اوچت شه حتی تعدله تر څو چې تاسو ارام کښېني ودرېږي او ټول هډوکي دې خپل ځای ته راشي اراب دې ټول برابر شي مفصلونه دې برابر شي تعدل قائما داسې ودرېږه په ولاړه باندې چې ته ټول ارام شي او هډوکي دې ارام شي ثم مسجد بیا ته سجدې ته لاړ شه حتی تطمئن ساجدا تر څو چې ته په سجده کې مطمئن شي دواړه لاسونه ولګې او خپې دواړه پنجې ودرې او داسې مطمئن شي چې سر او ملا دې دواړه سره یو ځای شي او په ځمکه باندې سجده کېږي قائم راکعا خود دا شو او بیا تعدل قائما ثم بیا وروسته د رکوع نه داسې ودرېږه چې اعتدال شي او برابر شي ثم مسجد بیا د هغې نه سجده وکړه حتی تطمئن ساجدا تر څو چې ته په سجده کې داسې مطمئن شي چې ټول اندامونه دې ځای ته راشي یعنې په ارامه سجده وکړه او کوم ذکرونه چې د سجدې دي هغې کې وکړه رفع حتی تطمئن جالسا بیا وایي ته راجګ شه او چې کله د سجده دې یوه وکړه د دې بلې سجدې او د دویمې سجدې ترمنځ جالسا تطمئن جالسا یعنی په اطمینان سره جلوس وکړه ارام کښېنه وفعل او همدغه کارونه چې دا ما درته وویل چې دا اطمینان وکړه په هر حرکت کې ذلک فی صلات کلها په ټول مانځه کې همدغسې په اطمینان او په سکون باندې مونځ وکړه نو بیا به الله جل جلاله ستا مونځ قبلوي په دې ترتیب باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښودنه وه یو سړي ته چې دا لارښودنه یې ورته وکړه چې په دغه ترتیب مونځ کېږي داسې مونځ نه کېږي چې په عجله باندې زر زر نه دې رکوع معلومه یو نه دې سجده معلومه نه دې ناسته معلومه یو نه توقف او سکوت تی په منځ د دوو حرکتونو کې معلومي او یو تر بله سره ګډ وډ حرکات کې نه دا مونځ داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي درې ځلې ورته ویل ارجع فصلي ته لاړ شه او بیا مونځ وکړه او بیا مونځ وکړه او بیا مونځ وکړه ځکه چې ته ستا مونځ چې کوم یو دا و دا د عجلې مونځ و ته مطمئن نه وي او په عجله دې کوو
همداسې د مونږ طریقه یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو ښودلې ده د دې نه ښه طریقه بله نشته که مسلمان چېرته غواړي چې مونځ وکړي نو په هغې داسې مونځ دې وکړي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل مؤمن ته ښودلی او په همدې طریقه باندې اطمینان باندې مونځ کول په آرام باندې مونځ کول یو حرکت بل حرکت ترمنځ سکون کول سکوت کول وقفه کول او په کلاره باندې مونځ کول دا بهترین مونځ وي او په اطمینان سره باید سجده او رکوع کې باید سړی دومره کته شي او جګ شي چې او په داسې حرکاتو باندې چې د مانځه نه غلا ونه کړي یعنې سرقت دې ونه کړي مونځ نه سرقت نشي کېدلی فلهذا بیا دې مونځ وکړي لکه ابن مسعود رضی الله عنه د قرآن په باره کې باب ما جاء فی القراءة خلف الامام قراءت لوستل وروسته د امام مثلا عن عبادة بن صامت قال صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القرآن قراءته فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن يقرأها ولهذا دی ورته ویل چې ما تا پسې مونځ تا چې مونځ کوو ما در پسې ځکه قرآن ویو چې ستا متوجه شي ما سوره فاتحه ولوستله بیا هغې ورته ویل سورت فاتحه لوله او د سورت فاتحې په باره کې بیا نور احادیث چې راغلي دي هغه داسې دي چې ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما جعل الله جل جلاله کوم یو چې سړی وګرځي دې دپاره چې لامام لیؤتم کله چې هغه امامت کوي تاسو دپاره به فاذا کبر کله چې هغه الله اکبر وایي تاسو الله اکبر کوئ واذا قرأ کله چې تاسو هغه قرأت لولي یعنی د امام قرأت لولي یعنی الحمد لله لولي او قرآن لولي فانصتوا تاسو چپ شئ واذا قال سمع الله لمن حمده کله چې تاسو سمع الله لمن حمده واورئ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد او بیا الله ته دا وایي چې ای الله زموږ ټول حمد تا دپاره دی رواه الترمذي دې دپاره چې مونږ دلته د دې داسې وشو چې تاسو صرف الله اکبر وای او کته کېږي او پورته کېږي حرکات کوي او کله چې امام قرأت لري فانصتو تاسو چپ شئ ځکه چپ شئ چې قرآن لوستل دا اورېدل ضرور دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین ویلي چې لا تحرك لسانك مو خذوا دا ژبه دي او مو وایه لتعجل به چې کله زه وحی راوړم او تا ته زه قرآن ویم نو ته عجله کې او ما قرآن ما سره سم بیرته وی چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې ویل چې زما نه هیر نشي یا نسیان مې را نشي نو فلهذا د دې لپاره بیا د هغې سره قرآن کو بیا ورته وویل چې الله جل جلاله ورته داسې وایو ان علينا جمعه وقرآنه الله ورته وفرمایل چې مونږ ستا په سینه کې قرآن جمع کو او یو ځای کو ته عجله مه کوه او د جبرائیل من سره مه اوره بلکې په سکوت وکړه فاذا قرأناه کله چې هغه وایي ته وایو فتبع د هغې متابعت وکړه او ورته غوږ کړې د قرآنه د جبرائیل امین قرآن یعنی ته مل ولا د هغې سره یو ځای ثم ان علینا بیانه او بیا وروسته مونږ باندې ټول بیانونه او ټول ښکاره کوونکي شیان دي هغه به کوو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته هم داسې ویل شوي چې کله یو بل سړی قرآن لولي مثلا جبرائیل مني ته چپ پاتې شه نو په دې باندې ومه لولي د قرآن د ثواب دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته داسې وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لابن مسعود وای اقرأ علي ما ته قرآن وای ابن مسعود قرآن حافظه او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اقرأ علي وما باندې قرآن وای ما ته قرآن وای فقال ابن مسعود ورته عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم كيف اقرأ څنګه تا ته ویم عليك انزل تا باندې دا نازل شوی دی زه درته څنګه ویم ځکه چې په تا نازل شوی زه درته څنګه قرآن تا ته ویم ته خو په خپله صاحب د قرآن قال اني احب زوی دا دوست ګڼم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اسمعه چې زه واورم قرآن من غیري د بل چانه فلهذا دلته د دې صورت لوستل او د صورت اوریدل
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه چې ابن مسعود ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چپ ناستو، هلته د جبرائیل چې اوریدنو هغه ته رسول الله ورته چې چپ پاتې شه، او دلته به ابن مسعود چې کله قرآن ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ته ماته ووایه ځکه چې زه د بل چا نه واورم، دا بهترین کار دی. او نو ان اسمعه من غیري چې زه د بل چا نه قرآن وایم. فقرأ ابن مسعود كم ويو كم سورة ويو فقرأ من أول سورة النساء، أول آياتنا سورة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تويل أو أغا چپات شو. فلهذا دلتا حكم دي آياتنا په مطابق باندې کله چې امام منځ کوي نو تبه ورپسې وروسته قرأت نه کوي. او دلته ویلي دي چې الحمدلله د نورو احادیثو کې هم داسې راغلي دي چې باید سړی چپ پاتې شي، ځکه چې قراءة الامام قراءة المقتدي، قراءت د امام د قراءت د مقتدی دی. او دلته قرآن کې هم وایي چې قرآن کله وینو اذا قرآن لوستل کی فاذا، او قرآن هم داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم قال الله واذا قرئ القرآن، کله چې قرآن لوستل کیږي فاستمعوا تاسو واورئ له، تاسو واورئ د قرآن لپاره، وانصتوا او چپ شئ لعلکم ترحمون تاسو به رحم والا شئ. معنا دا ده چې الحمدلله یا سوره فاتحه یا سبع المثانی دا هم د قرآن نه ده، او کله چې سبع المثانی یا سوره فاتحه لوستل کیږي دا هم قرآن دی. نو قرآن داسې حکم کوي کله چې قرآن لوستل کیږي تاسو ورته فاستمعوا واورئ وانصتوا او چپ شئ لعلکم ترحمون تاسو باندې به الله تعالی رحم وکړي. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام اذا جهر الامام بالقراءة، کله چې امام قرأت کوي او جهري منځوي نو دی کې داسې حدیث شریف کې داسې راغلي دي چې عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصرف من الصلاه جهرا، وی کله چې د هغه مون نو راوګرځېد چې هغې کې جهر کړی او په زور یې قرأت او فيها بالقراءة، په قرأت باندې جهر کړی و، یعنې یا د سحر منځو او یا د ماښام منځو یا د ماسخوتن. فقال هل قرأ معي احد منكم انفا، چا یو زما سره داسې وکړل چې زما سره سم قرآن شریف ویو او چې ما ویو د هم قرأت کو. فقال رجل، هغې ورته یو سړي ورته ویل چې نعم ما کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال اني اقول ما لي انازع، څوک ما سره په دې جنگ کې شریک شو او چا ما سره دا جنگ وکاو ما سره سم قرآن ولوست، نازع القرآن چې ما سره قرآن سم لوست. قال فانتهى الناس، نو خلک یې منع کړه، فانتهى الناس خلک یې منع کړه چې قرأت د امام سره مه کوئ. عن القراءة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې قرأت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو د منع کړه خلک دا غینه مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، یعنی فيما يجهر فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې هغه پکې جهر کوي وسلم من الصلاه بالقراءه حين سمعوا د هغې قرأت واورئ ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا امر هغه وخت کې و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر وکړ. او امامان او علما داسې وایي، قال الزهري وایي فانتهى منی کړو مونږه الناس ټول خلک عن القراءة د قرأت کولو نه، کله چې مونږ پس امام پسې ولاړ یو مونږ یې منی کړو. حين سمعوا ذلك باید مونږ یې واورو دا په هغه وخت کې عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ وی واورېدو چې ویل چې علیه وسلم دا منع مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده چې تاسو مو وایئ قرآن د امام پسې او چپ پاتې کیږئ، ځکه چې قرآن چې درنه تاسو وایئ او هغه یې وایي نو بیا امام د دې لپاره ضرورت نه لري. نو په دې لحاظ باندې قرآن چې کله لوستل کیږي که الحمدلله وي که کله قرأت وي نو هم قرآن وایي چې دا مو وایي او هم رسول الله صلی الله علیه وسلم منع که سړی چې دا قرآن ونه وایي. او احمد رحمه الله امام احمد هغه وایي چې دا خبره صحیح ده چې باید قرآن ونه ویل شي د امام پسې باید ونه ویلی شي، ځکه یو بل دلیل هم دا وایي چې جابر رضی الله عنه دا روایت کړی دی او ټول صحابه دا ویلي چې د جابر رضی الله عنه قرآن د روایت صحیح روایت دی او هغې داسې ویلي چې کله تاسو امام پسې ودرېږئ نو جابر رضی الله عنه وایي تاسو به قرأت نه کوئ، چا چې یو رکعت وکړه او بل رکعت یې وکړه سوره فاتحه یې ونه لوستله، یا دا چې هغه وایي چې
سوره فاتحه ونه لوستله هغه منفرد د پاره یعنی ځان ته منځ کوونکي د پاره هغه سوره فاتحه ده چې ځان ته بیا ځان سره دی وي د جمع په وخت کې دی سوره فاتحه نه وي. امام صاحب مالک داسې وایي چې په زړه کې دی لږ لږ وي او لږ لږ وي، خو بیا علما په هغې باندې اعتراض کوي، وایي چې سړی دلته خپل ځان سره مصروف شي چې په خپل ځان سره په زړه کې وي او هلته الحمدلله وي او امام دومره وقفه نه کوي چې دی پکې حروف ادا کړلی شي، فلهذا باید چپ پاتې شي. د دې لحاظ باندې د جابر رضی الله عنه حدیث چې دی دا امام احمد او نور علماو دا تایید کړی دی، خصوصا امام صاحب ابو حنیفه داسې وایي. د دې برخه کې د امام صاحب ابو حنیفه یو مثال راوړي، خلک وایي چې د حج په ورځو کې وکړه چې ټول امامان او محدثین او فقها را جمع شو نو خلکو به پوښتنې کولې د یو بل نه. فلهذا اوزاعي یو ډېر لوی محدثو هغه راغی او امام صاحب ته ویل د ټولو امامانو په جمله کې ورته ویل تا دا سوره فاتحه ولې منې کړې ده ولې نه وې؟ نو رسول الله ابو حنیفه ورته ویل دا خو اسانه خبره، تاسو ټول شور مه کوئ، زه کوم یو ته جواب ورکړم؟ دا دومره علماو ته زه څنګه ټول جواب ورکړم؟ تاسو داسې وکړئ چې یو سړی ماته انتخاب کوي، وکیل یې کوي چې زه هغې سره خبرې وکړم. کله چې هغې ورته وکیل یو انتخاب کا اوزاعي صاحب ورته راغی چې زه د دې ټولو امامانو او د دې ټولو ائمو زه او د دې ټولو محدثینو زه وکیل یم. کله چې دې وکیل راغی نو امام صاحب ورته خبره خلاصه شوه، ورته موږ ته دلیل ووایه ولې خلاصه شوه؟ ویل ته وګورئ چې دا ټول مجلس تا ته یو وارې وکالت خپل درکړ او دا ټول مجلس چپ و، خو امام هلته چې قرأت وایي نو ټول مجلس کې چپ اوسېږي که نه، یو وکیل صحیح دی که نه، ټول د قرأت نه کوي چې بیا ټول هر یو ځان ته قرأت کوي. فلهذا امام زمونږ او ستاسو وکیل دی، زمونږ او ستاسو امام دی او رهنماوي هغه چې کله وایي نو دلته امام صاحب ابو حنیفه ښه دلیل ویلی دی چې وکیل یې وایي نو کوم یو تاسو وکیل کړی او مشر کړی هم دی امام کړی هم دی نو د هغې قرأت ستاسو قرأت دی. قراءة الامام قراءة المقتدي، قرأت د امام لکه قرأت د مقتدي دی. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد، د مسجد کې به څه وایي، د مسجد بحث دی چې مسجد کې راننوځي نو رسول صلی الله علیه وسلم به څه ویل. مثلا موږ تاسو په مسجد کې راننوځو هیڅ ته فکر نه کوو. عبدالله نه یو روایت دی او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله داخلېده د جومات ته نو قالت دی به ویل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل المسجد، کله به چې مسجد ته داخلېده صلى على محمد وسلم وقال دي بتسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ترى داخلي دبن دا دعاء به ویلا رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، دا رانا وطول دروازه ده. واذا خرج او کله بچ بیا دا بیرته وته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعات نه صلی چې مونږ به وکړو بیا به صلی الله علی محمد وسلم، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان باندې بیا درود بیا ووایي چې وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. دا د خروج د پاره ده او د وتلو د پاره ده دا دعا. او بل حدیث کې بیا مکمل داسې راغلی دی چې رب افتح لي ابواب رحمتك، دا ځان ته راغلی او اللهم اغفر پکې نشته دی او یوازې دا پکې راغلی. کله چې ته راننوځي نو وایه رب افتح لي ابواب رحمتك، او کله چې بیرته بیا وځي افتح لي ابواب فضلك، ما دپاره ستا د فضل دروازې خلاصې کړه او په اول کې ما ته ستا د رحمت دروازې خلاصې کړه. فلهذا د مسجدونو دپاره دا دعاګانې صحیح دي او درست دي او همدا دعاګانې باید سړی ولولي. او کله چې وایي ته مسجد ته راننوځې مسجد تراشي عن ابي قتاده رضي الله عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يستاسن كراسي المسجد مسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، مخکې د دې نه چې دی کینی نو مسجد ته را داخل شو 2 رکعته مونځ وکړي. کله چې دې کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې باید سړی کینني او مونځ 2 رکعته وکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر او فرمان دی، باید چې څوک داخل شي مسجد ته باید په دې باندې په دې کې 2 رکعته مونځ وکړي، بعد د هغې نه که بیا کیني بیا دې کیني او که درود وایي او که بیا ذکر کوي کار چې کوي ودې کړي. او بل دا دی چې باب ما جاء
ان الارض كلها مسجد، ټول ازمکه مسجد ګرځېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امتیاز دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ماته ټول ازمکه مسجد ګرځېدلې. عن ابي سعيد الخدري رضي الله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الارض كلها مسجد، ټول ازمکه مسجد دی، او د پاره د سجدي دی، او د پاره د رکوع کولو او د هر څه د پاره دی، الا مقبره، مگر مقبره نه ده د دې دپاره. مقبره کې به مونځ نه کوئ، والحمام، او په حمام او غسل خانه کې به کله به مونځ نه کوئ، یعنې کوم ځای کې چې حمامونه دي هلته به بیا نه کوئ. او عباس رضی الله عنه فرمایي جعلت لی الارض مسجدا وطهورا، رواه احمد. ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته الله جل جلاله ټول ځمکه پاکه کړې ده او مسجد راته جوړ کړی و طهورا او پاکه کړې ده. دا زمونږ او ستاسو د دې امت د مسلمانو دا امتیاز دی، ځکه د پخوانیو خلکو منځونه به بدون د مسجد او د هغه صومعه او چرچ او هغه به چې ورته انتخاب شو بې د هغې نه کېده. اما د مسلمانانو لپاره الله جل جلاله دا امتیاز ورکړ چې ټول منځونه به کله کول نو په همدې ترتیب به کول چې باید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسجد ته راځي مګر مقبره کې به یې نه کوي او نورو کې به یې نه کوي. او ځکه چې فرمایي الله انما يعمر المساجد، هغه څوک چې مسجدونه جوړوي من آمن بالله واليوم الاخر، او ایمان راوړی په ورځ د آخرت باندې، وقام الصلاه، او منځونه کوي، وآت الزکات، او زکات ورکوي، ولم يخش الله الا الله، او دا سړی نه ویریږي مګر صرف د الله نه. اولئک ان یکونوا من المهتدین، الله به دوی جوړ کړي د مهتدیانو، او هغه څوک چې هغې دپاره هدایت شوی دی الله تعالی به د هدایت لاره ورته جوړه کړي او په هدایت به یې کړي الله جل جلاله. دا هغه مسلې دي چې د مانځه دپاره موږ او تاسو ته وړې خبرې ښکاره کېږي، خو کله چې موږ ځان په عذابو او ځان تکلیفو او حرکتونه کوو او د مانځه سره مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت سره مونځ نه کوو، زمونږ مونځ کې دومره ثواب نه وي، اگر چې ثواب به پکې وي خو دومره ثواب به پکې نه وي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت دی. هغې خپل امت ته دا ټولې طریقې ښودلي، هغه ځان تکلیف کړی د یو معلم په صفت. بعثت معلما، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه معلم مبعوث شوی یم. د دې معلم خبرې باید سړی واوري او شاګردان چې کوم یو امت دی د هغې مطابق منځو کې ډیر په آرامه منځو کې، په جوماتونو کې منځو کې، او کله چې مسجد ته راځي 2 رکعته منځو کې، کله چې را داخلېږي باید دعاګانې ووایي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او بیا بېرته چې وځي اللهم اسألک من فضلک، ستا د فضل نه غواړم، ستا د رحمت نه غواړم. دا ټول هغه سنت دي چې تاسو ته ذخیره کېږي ستاسو په اعمالو کې، ستاسو د آخرت په تله کې، او په هغې ځای کې بیا تاسو ته الله جل جلاله دا ټول شی نظر کوي او عزتونه درکوي درته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى.